دغه اوه منزله تعمیر چې تاسو ګورئ دا د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معاینت لپاره په ابتدا کې جوړ شوی. 40 میلیونو اساسي ترمیمات دي موږ د اوه منزله تعمیر چې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معاینت اړوند د تعمیراتو ریاست د هغې اوه پړیزې ودانۍ چارې پیل شوې چې وړاندې کارونه د تیر حکومت څخه نیمګړې پاتې وه. وړاندې دا ودانۍ د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معاینت لپاره جوړېدله، خو اوس به د یاد معاینت اړوند د تعمیراتو لوی ریاست بېلابېل ریاستونه خپل کارونه پکې مخکې وړي. په اصل کې دا تعمیر جوړ د تامیناتي چارو معاینت لپاره دی چې تامیناتي چارو معاینت سره له مربوطه ټولو ریاستونو دا ځای ډیزاین شوی دی چې هغه لوجستیک ریاست دی، د مخابرې ریاست دی، همداراز د تعمیراتو لوی ریاست دی. خو اوسني شرایطو ته په کتو دغه تعمیر صرف د تعمیراتو لوی ریاست لپاره ځانګړی شوی دی. او تعمیراتو لوی ریاست چې دننه په تشکیل کې تشکیلاتي چوکاټ کې دوه ریاستونه لري، حفظ و مراقبت او د تاسیساتو ریاست. نو اوس لپاره دغه تعمیر کارونه چې موږ تکمیلوو دا د تعمیراتو لوی ریاست، د تاسیساتو ریاست او د حفظ و مراقبت ریاست لپاره د دې کارونه روان دي. له دې سره مهال کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معین حاجي محمد وزیر بادشاه د یادې اوه پوړیزې ودانۍ له چارو څخه هم لیدنه وکړه چې تازه چارې پیل شوي دي. د دې ودانۍ په نیمګړي کارونو 40 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کورنیو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه ورکول کیږي. دغه اوه منزله تعمیر چې تاسو ګورئ دا د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معاینت لپاره په ابتدا کې جوړ شوی چې چارې او کارونه نیمه کاره پاتې وو او نیمګړي پاتې وو. اوس لله الحمد د کورنیو چارو وزارت د عادي بودیجې څخه د 40 میلیونې افغانیو په ارزښت باندې د دې کارونه به تکمیل شي انشاءالله. 8 میاشتې وخت مو ورکړی دی او 8 میاشتې وخت کې امید دی چې انشاءالله کارونه به تکمیل شي. دغه اداري د کورنیو چارو وزارت دغه اداري تعمیر چې تاسو ګورئ د تامیناتي چارو معاینت لپاره د اوه منزله دی او په مجموع کې 112 اداري اتاقونه لري. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معین حاجي وزیر محمد بادشاه مربوطه شرکت ته هدایت ورکړ چې د یادې ودانۍ چارې په خپل وخت بشپړي او کارونه په نړیوالو ستندردونو مخکې یوسي. په دې پروژه کې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابر شوې. بالکل دا غټه پروژه ده، یو پروژه چې 40 میلیونه افغانۍ ارزښت ولري او که تاسو ګورئ اکثره اساسي کار چې دی هغه تکمیل دی، هغه پاتې کارونه دي، مثلا هغه میده کارونه پاتې دي چې په هغې کې کارګر هم ډېر لګېږي. دغه پروژه کې تر 100 نه نیولې تر 120 کسانو پورې هغوی ته د کار زمینه هم برابره ده چې د دې شرکت سره کار کوي. همداراز د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معین د تعمیراتو ریاست له بېلابېلو ریاستونو او کارکوونکو څخه لیدنه وکړه. د هغوی هڅې وستایلې او د کارکوونکو ستونزې له نږدې واورېدې. د معین صاحب د راتګ اساسي هدف دا و چې معین صاحب خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د معینت نوی راغلی ده، نو د ټولو ریاستونو ارزیابي کوي. نو د هغې ارزیابي په سلسله کې نن لکه چې تعمیراتو ریاست نوبت و، دلته راغی زموږ د اداري کارونه، زموږ مربوطه شعبې دا ټولې وکتلې او هغه کوم مشکلات چې موږ په شعبو کې درلودل هغه مستقیما امیر صاحبانو زموږ کارمندانو ټولو سره شریک کړل او حاجي صاحب هم معین صاحب محترم دی هغې د حل وعدې راکړلې او د حل کولو
د پیشنهادونو ترتیبونه راتلل چې هغه ورته جوړ کړي او هغه به انشاءالله آینده کې ډېر زر درته وکړو. پاتې شو دلته د موږ یوه بله غټه پروژه وه د هغې لیدنه هم کېدله، تقریبا د 34 میلیونو اساسي ترمیمات دي د موږ د یوه منزله تعمیر چې د تعمیراتو ریاست مربوط ده، نو د هغې د کار نه هم لیدنه وکړله. د تعمیراتو ریاست وایي د یادې وپړیزې ودانۍ د پاتې کارونو بشپړېدل به شاوخوا 8 میاشتې وخت ونیسي او دغه ودانۍ 112 اداري خونې لري.